سلام او درنښت، زه حنیف صافی یم. تاسو د خبرو تل خپرونې لیدونکي یاست. په بحث کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی امید خرم چې تر اوسه نه دی راغلی. رابه شي انشاءالله په بحث کې به راسره ملتیا وکړي. او د حزب استقلال افغانستان ګوند مشر ښاغلی پوهاند پروفیسور ډاکټر غلام فاروق نجرابي چې ښه راغلاست تاسو ته وایي. ښاغلی نجرابي ستړی مستئ. ښاغلی نجرابي، لومړۍ پوښتنه به تاسو څخه پیل کړو. یو خوا د افغان حکومت دریځ شو چې تلې د وسوالو طالبانو له انفجاراتو یا له عملیاتو چې خلکو یا حکومتي ځواکونو ته یې ډېره مرجوب اړولې ده، لکه د کابل وروستۍ پیښه یادولی شو. له هغې وروسته خپل افغان حکومت یا د دوی هغه نظامي ملګری یا سیاسي ملګری امریکا داسې پرېکړه کوي او داسې ویناوې کوي چې دوی نور د سولې دروازې بندې ساتلي یا له طالبانو سره خبر نه کوي. یو خوا د دا او بله خوا ته د داشکند او د کابل پروسې ناستې تاسې څه ډول ارزوئ؟ واقعا چې افغان حکومت سوله غواړي که نه، که د سولې په نوم بل څه روان دي؟ البته زه غواړم چې اولا یو قدامیه، بعدا یو سلامیه او بعدا یو کلامیه وړاندې وکړم او پس د هغه نه تاسو د سوال په ځواب کې اقدام وکړم او ځواب ورکړم. گرت صلح است طریق مصلحت خود هم نوا گردد، ز بی صلحی و کم صلحی طریق مصلحت هم ناروا گردد. که چیرته حقیقتا صلحی واقعا صلحی هم فلاحت هم صلاحت هم وفاقت پکې راځي، هم کامیابی و رستگاری. او که چیرته صداقت عمل پکې نی دا امکان لري. خب به نام نمایت ذات یکتا و پیامت اشرف الانبیا به قیام قیامت علی مرتضی، با سلام سلامتی شما و خاصتا ذوات اعضایی که اونا امین لحظه امین دقیقه صحبت مصاحبه ما شما را اونا میشنوند و حرکات ما را نظاره مینمایند. از آنجایی که صلح لکه څنګه چې صلح یو مقدسه او پاکه کلمه دی او د همدې خاطره ویل کېږي چې الصلح یصلحون بین الصالحین. که چیرته حقیقتا څوک غواړي چې صلح راشي، طرفین غواړي چې صلح راشي، مقابل لوري غواړي چې صلح راشي، نو په دې وخت کې دواړه طرفه صفت او اوصاف د صلحتوب باید ولري، صلح خواه باید وي. او که چیرته د دوی په ذهن په سرشت کې صلح غوښتونکی حرکت نه اوسېږي امکان نه لري. اوس راغلو تاسو سوال ته. اوس بیا هم ځینې شیان اورم د صلح کلمه، د صلح پروسه. ما ته یو سوال راځي، دا د صلح پروګرام، د صلح شورا، د صلح حرکتونه څو ځلې په افغانستان کې ویل شوی دی اما جامعه عمل نه دی اغوستی. نو خبره په دې کې چې خبره دی چې دا به وایي او دانشمندان، دراکان، حساسان، فکر پردازان په دې پروسو کې، یعنی په دې صلح پروسو چې پخوا روان وو اوس را جاری دي، په آینده کې روان اوسېږي، باور موږ پکې نه لرو. او تاسو ته ښاغلی نجرابي، واقعا دا کسان تاسو چې نومونه واخیستل لکه روڼ اندي خلک، هغه خلک چې سوله غواړي، هغه خلک چې طالب یا وسوالو مخالفینو د حکومت ته هم تر ډېره د منلو کسان وي یا بېطرفه اشخاص وي، په جګړو کې له طالبانو سره ونډه نه وي اخیستي، یا مثلا له حکومت سره د طالب په مقابل کې یا د طالب د واکمنۍ په مهال د طالب په مقابل کې جنګېدل نه وي، هغه کسان ته واقعا د سولې په پروسو کې یا د سولې په ناستو کې یا د سولې په عالي شورا کې ځای ورکړل شوی دی؟ لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې اصلا که څوک غواړي چې صلح تامین شي، د صلح غوښتونکو خلکو نه باید دعوت شي چې هغوی حقیقتا صلح غوښتونکي او پدیده د صلح او صلح غواري په هغوی کې معلوم، مشهود او مسؤول اوسېږي. او بل لخوانه هغوی باید هغه کسانی چې منځګړي خلک به اوسېږي، طرف مقابل باید ونه اوسېږي. یعنې تر اوسه دا کار شوی نه ده؟ خطق اول مکمل شوی نه دی.
که چېرته به شوی نامکمل دی. باید په دې پروسه کې هغه کسان باید توظیف شي چې هغوی په ټول د تاریخ کې صلح غوښتونکي به اوسېږي او په جنګ او جګړه کې اشتراک به نه کړی او د صلح په پروګرامونو کې اقدام به کړی وي پخوا، اوس هم باید هغه ډګر ته باید راوستل شوی وای. زه فکر کوم چې هغه به ښې نتیجه ورکوي. اوس ښاغلی ډاکټر صاحب، واقعا د حکومت که موږ تاسو وګورو لکه د امریکا په راتګ سره د حکومت او د وسوالو مخالفینو د حکومت وسوالو مخالفینو ترمنځ هغه ناست چې باید شوی وای یا هغه شورا چې موجوده وای چې د حکومت د بېطرفۍ یا د حکومت د واک یا د حکومت یا د امریکا د واک څخه لرې فیصلې یا پرېکړې کړې وای، مستقلانه په توګه یې کارونه کړي وای. واقعا داسې شورا تر اوسه شتون لري؟ فکر نه کوم، په دې معنی چې اصلا دا سولې پروګرام کله چې جنګونه په افغانستان کې یو وخت ډیر شوی و، د سولې په نامه یا مشي مصالحې ملي په نامه په هغه وخت دور په هغه حکومت کې د هغه له طرفه اعلان شو، هغه هم صداقت عمل نه و پکې، یو طرفه و او صداقت پکې نه و. دا شورای صلح چې جوړ شوی دی د تیر شوی دورې په یا تیر شوی دولت په زمانه کې جوړ شوی و، هغه مصلحتي و. یعنې هغه کسانو ته چې د یو څوکۍ نه یو ډول ځان ته راضي کول، حکومت تابع کول، یو څه امتیازات، یعنې صلحي شورا ته موږ د امتیازاتو یو څه ویلی شو. حقیقت همداسې و. داسې هم مثل په مثل داسې نظر نه ورکوو چې ټولې مثلا د ایبیلیټي یا قابلیت د یو سالس یا صلح غوښتونکی شخص نه و پکې، مګر ډېر کم. اوس هم شته دي مګر پکې ډېر کم. که دوی حقیقتا غواړي چې صلح تامین شي، هغه کسان چې کولی شي د منځګړیتوب ایبیلیټي یا قابلیت لري او دواړو طرفو د منلو وړ د دې خبره واوسیږي، هغوی کولی چې ښه مثبت او فعال نقش ولوبوي. ښاغلی ډاکټر صاحب، واقعا د صلحي شورا لاسته راوړنې چې د امریکا په راتګ یا د امریکا د راتګ نه وروسته تر اوسه پورې لري، تر ډېره سیاسیون یا افغان حکومت یا د صلحي شورا په دې افتخار کوي چې ښاغلی حکمتیار دوی حاضر کړ او سوله ورسره وکړه. واقعا دا یو لاسته راوړنه ده که خپله حکمتیار نور په تنګ و او غوښتل چې داسې په یوه بهانه راشي او حکومت سره یوځای شي؟ خبر ده چې دا ده چې په دې باره کې یو ښه رڼا واچوو او دا موضوع د خارجي قوتونو په مناسبت کې دې ته یو رابطه ورکو. اوس بیا هم سر و صدا او شور و غوغا د سولې پورته شوی دی. مونږ اورو او وایو چې باز چې غوغا و صدا شور و شرر میبینم، کاندرین شور و نوا مغر و ریا را به نظر میبینم. اگر این سر و صدا عاملش بیگانگری است، حال این مردم غم دیده و رنگ دیده بتر میبینم. اندر این ملک کسی خدمت مردانه نکرد، همه در خدمت بیگانه و بیگانه نگر میبینم. اگر این نظم و نظام، یعنی امین نظم و حرکات صلح سر و صدا، اگر این نظم و نظام باز هم حاصلش بیگانگری است، حال این مملکت و مردم غم دیده بتر میبینم، ابتر میبینم، خرابتر میبینم. خبر پدیده چې دلته خارجي ملکونه، خارجي قوتونه، خارجي ادارې په افغانستان کې تمثیل کیږي. څه چې که صلح پیدا کیږي، که د صلح غږ پورته کیږي، که مثلا جنگ آغاز کیږي، جنگ شروع کیږي، دا ټول بیگانه اراده دی. جنگ او د جنگ علل ټول بیرونی او بهرنی عوامل لري. تاسو مخکې داسې خبرې کولې چې مثلا هغه حکمتیار صلح پروسې ته براغلی او دا ښه خبره ده، او که چیرته زما نظر ده چې دا حقیقت او دا نظر واقعا د صلح له خاطره ای، حکمتیار صاحب ته به ویلی وي چې د صلح پروسه صلح مقدسه کلمه ده، هر څوک غواړي، هر څوک غوښتنده دی. شاید په دې صلح د صلح له خاطره هغه به راغلی او ښه نظر دی، ښه نیک دی، ښه عمل دی، په شرط دی چې هغه کسان چې صلح له خاطره
دوی غوښتي دي د دوی نه بلنه ورکړي دي او دعوت کړي دي هغوی صداقت عمل ولري په خپل دعوتنامه کې. زما نظر دا دی چې د فکر نه کوم چې داسې صداقت عمل په خارجیانو چې پورې تعلق لري هغوی صداقت عمل ولري. په دې باره کې زما باورمندي نشته دی. خبردار دی چې حقیقتا آقای حکمتیار په خپل زمان کې په خپل وخت کې ښه جهاد کړی دی، ښه مجاهد و، یو مکتبي، یو سیاسي، یو دانشمند سیاست و او د دې دروزونه د دې حرکتونه ځینې کسان ځینې خبرې د خپل عقیدې سره د خپل نظر سره د خپل شخصي فکر سره وایي، مګر دراکان حساسان چیز فهمان او سیاستمداران په دې پوهېږي چې د دې دریځ څه قسم بو او په څه شکل وو او حقیقتا چې یو سیاستمدار وو، ښه حرکت درلود، د خارجیانو په مقابل کې عمل کړی دی او مخابره کړی دی، جهاد کړی دی. یو شته چې باید اشاره وشي، واقعا هغه حکمتیار په ښه مقطع زماني کې سوله وکړه، که دا یې وخت نه و د دې نه مخکې کړی وای که وروسته یې کړی وای. که حقیقت وایي میگه زندگی برگردن انبار گران افتاده است، چار باید زیستن، ناچار باید زیستن. داعش د کوم زمانه نه د کوم پروسې نه پیدا شوی دی، نور مخالفین په کوم زمانه کې په کوم حرکت سره پیدا شوی دی، که چیرته حقیقتا جهان او افغانستان د صلح او د امنیت او د آرامی طرفدار وای، خو کله چې روسان د افغانستان نه وتلی وو هغه وخت نو باید کوم جنجال پکې نه وځي. ډېره مننه. پس لنډې دمې راځو ښاغلی اجرابي. مګر متفق راغلل. درنو لیدونکو لنډه دمه اخلو، پس د دمې بیا هم زموږ ملتیا وکړو.